السلام علیکم. زه نن تاسو ته یو ډېره مهمه نقطه بیانوم. که چېرته ستاسې ودونه نه وي، الله تعالی دې تاسې ته کور ودانې در نصیب کړي، ودونه دې الله در نصیب کړي، او چې کله الله تعالی بچي درکړل، اولادونه درکړل، یا اوس تاسې اولادونه موجود وي، د هغوی په تربیت کې یوه نقطه ډېره زیاته مهمه ده، او هغه دا ده چې خپل بچي سره یا خپلو اولادونو سره د دلیل دروازه پرانیزئ، د وړوکوالي راهیسې چې هغه د 5 د شپږو کلونو وي. ته ورته ووایه چې بچی دا کار د غلط وکړه، په دې دلیل باندې د غلط وکړه، دا داسې څوک نه کوي. که چېرته مثال هغه یو کار سم وکړه، باید تاسې هغه تایید کړئ. مشکل چې شی دی چې موږ پښتانه همیشه هر یو کار په زور باندې کول غواړو، زور استعمالوو، وهوی د هغه خوله چپ کوو، د هغه خبرې ټپ کوو، هغه ته وایي چې چپ شه، خبرې مه کوه، مه جاړه، دا مه کوه، دا مه کوه. او هغه چې دی یو کار که غلط هم وکړي، موږ یې دومره ووهو چې هغه په دې باندې خبر نه وي چې ما کوم کار غلط کړی دی او کوم کار مې چې کړی دی آیا دا واقعا هم غلط دی او که نه. د دې نتیجه چې شي یو وخت یو به ستا په خپل بچي باندې زور ورسېږي، 20 کلنۍ پورې، 15 کلنۍ پورې ښه به یې ووهې، ښه به د هغه خبرې خپ کړي، هغه به 2 نقصانات وکړي. یو نقصان به دا وکړي چې هغه به ورو ورو تا نه زړه تورنی کېږي، هغه به چې دی تا ته د یو جابر په نظر باندې، د یو داسې انسان په نظر باندې به ګوري چې ټول عمر په هغه باندې ته قید او بند او کنټرول ساتي، او په نتیجه کې به چې دی د هغه به تا سره هغه عاطفي مینه او احترام ختم شي. او داسې یو وخت به راشي چې هغه به یوازې او یوازې ستا د احترام په دې خاطر کوي چې خلک بد ورد ونه وایي تا ته. چې کله تاسې دواړه بیا یوازې کېږئ، په کور کې شئ، نو بیا به ستاسې په منځ کې هغه احترام او هغه عاطفي مینه به نه وي، او هغه به ستاسې خبر نه مني، ستاسې نافرماني به کوي. او چې کله بیا ټولنې ته بهر وځئ، معاشرې ته وځئ، په جرګه کې کښېنئ، بیا به چې د خلکو د شرم د وجې نه ستاسې احترام کوي، نو ستاسې په منځ کې به هغه ټولنیزه رشته پاتې شي، نور به هیڅ قسمه ستاسې په منځ کې اړیکه واده به احترام پاتې نه شي، ستاسې خاطر به پاتې نه شي، ستاسې همسا به هغه نه وي. دویم نمبر باندې به ستاسې په بچي کې جرأت ختم شي، ستاسې بچی به بې جرأته وي، بې زړه به وي، هغه به د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولی. اوس هم ډېر پښتانه موږ ګورو چې هغه پلاران وي، خپلو بچو باندې دونه زور راوړي چې خپل بچی یو ځای کې لګوي، خبرې کې پلار چې راشي بس هغه خبرې خاموش شي، هغه بیا خبرې نشي کولی، بې زړه وي، په حجره کې د هغه بچی خبرې نشي کولی، د خلکو مخې ته خپله مدعا نشي کېښودلی، د خلکو مخې ته خپلې خبرې نشي وړاندې کړی. دا دونه بې جرأتي په یو ماشوم کې چې دا زیاتېږي د هغه په فیصلو باندې، د هغه په فکر باندې، د هغه په جرأت باندې، د هغه په استعداد باندې، په وړتیاو باندې ډېر ژور اثر کوي. نو موږ خپل بچي په خپله په لوی لاس باندې فکرا فلج کوو. وجه څه شي؟ وجه دا چې موږ هر ځای کې زور استعمالوو. موږ ته دا خاموشي د بچي، دا ډار، دا ترهېدل، دا رعب په بچي باندې راتلل، دا موږ ته ډېر غټ کمال ښکاره کېږي. نو خپلو بچو سره د وړوکوالي راهیسې چې هغه واړه وي، 4 کلن وي، 15 کلن وي، د دلیل دروازه ورسره پرانیزئ چې هغه په تاسې باندې نیوکه وکړي چې پلار ګوره دا کار دی غلط دی، ولې دې دا کار وکړ، باید دا کار داسې ونه کړې. که تاسې کنځا وکړئ، هغه تا ته د وړوکوالي راهیسې چې پلار ګوره ته کنځا ولې کوې، ما ته وایه کنځا مه کوه، ته یې خپله کوې، صحیح ده، دا ښه خبره وي. همدغه راز تاسې چې کله هغه ته یو زجر ورکوئ یا یو سختي ورباندې تېروئ، نو هغه ته وایه چې دا په دې دلیل باندې دا کار باید ته داسې ونه کړې، داسې ونه کړې، داسې ونه کړې، د هغه به په دې باندې دماغ خلاصېږي. خپل بچي په لوی لاس باندې مه فلج کوئ.